خبره ووري تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېده زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر وته د اخر مخ په تندر ولاده کور د چا آباد شو بیګاله بچراغان د چا په کور کې وخر مخیا کور دی وران شنو په قرض د کارتوس هغه څه تاسو بنی آدم یې یعنی تاسو پښتو زار زار چا کله کله تقریر کوله مال تاسو کینی چې مینګه پښتانه مینګه ما هغه وخت مینګه پښتانه چې زمون خزه د شپې په 1 بجې د سلیمانه یوازې را رواني مینګه پښتانه لورم چا کرش پکړی به سار چرته تلې وی دیګا سیلای کرنش په ها سیلای کرنش په کا سویلی کرنش په یعنی مونږه پښتانه کینه کې شرمېدلو کې پښتانه پښتون خدای دې دسه څوک نه شرمې لکه نن چې مونږ شرمې مونږ شرمې مستعدس به د سړیتوب په ځای کې ونه ګور راشه کنه کده دغه شوق ته دې تورخم نه بیا یو سړیو هغه خدا ډېر ظالمه او بد کردار نو هغه به یو زیارت لاتله اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپ ړوند ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني دا ښځې وي چې زما دا مېړه ړوند کا زیارت ته وی بابا زما دا مېړه ړوند نو چې زه څه کوم چې دی نه وي خاوند به تاسو کوله چې خدای ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما مېړه لډیر مال دولت ورکې او ډېر داسې کې او داسې یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه دی دغه غلاف لاندې هغه قبر سره بلاس چې دا ښځه ورغلې ده زیارت بابا هغه ورته لاندې خاوند پروت و که نه ویل ویل نن خو دې اواز هم راکو ویل زما دا خاوند په ټپ ړوند کا په دواړو سترګو ورته وی چې کور کې د زیړه غوا شته وی چاو شته وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی ښځې څنګه چل دی ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زره لاړه ویل ولې وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت تاسو پوه شئ وخت کې دی وخت دا هغې ته څه پته ده زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچو کې بیا به پې پوهېږئ نه وخت کې حلاله کړه غوا حلاله کړه چې حلاله کړه یو لومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره کړي چپ وکړي په دویمه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي چې په درېیمه ورځ یې پې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښو وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري وی چې ها بس ړوند خدای دې دا زیارت وی دا څه چل کو وی چې بس ړوند به د نور کاره خو وتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شرم په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی چې کش کش دې سړي اورېدلی دي کوته کې ورته را پرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو د کولنګي چرګ مړ
چرګان ډیرو پکور چې سات تیر شوه د دویم سړی راغله بیا دې سړی په کوتا کولې ودا دې سو کزالي مدا خدای انګريز دې چرګ مړه ها چې پدې کې سلور برابر چې سلور برابر کړ خاون ورته سترګې پرانیستې دي او خزي ته وی چې زه خو جګ جوړې ما تا دې د پر زیارت تتلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړړون کې چې تاسو خوخی چاغه کې زوس دې ارڅ خاوند استا سر خوري خدا مړی اوس لري کچو پیوم نه نیسی سو سړی راغوخته دې په 100 روپۍ چې دا مړی یو صدا یو او سین کې ورځه چاغه وړه سین کې ورزولې چې راغله چې 100 روپۍ را کمړې مې وړ ویلاغه خو بیا راغی هغه مړی دا دې پروت دی بلې ورته دروازې ته کړو چاغه اوچت کړه وړه دې چې بیا راغله هغه خو بیا راغی ظالم بلې ور سلور وړای چې پلی ګلې دي اخیری چې لګلې دی ولکه چې دازل در نه را نشي کوره سمې غرزوا سینتا چې د سین په غاړه د امړې غرزولې دی چې ګوري یو سړی ناشته د سین په غاړه جامې ویني وای ولته بیا لا راوته جامې ویني هغه مړ کړي چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نشي وای الله اوس میانم نسی ایم مړ کړي بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو په سغوتی والی پاغي ورټوب کړي ویلا سر دې مړ اوچت کو ایم مړ کړي دی بیا راغی سړی ته وای تیرور اوس مې سم صفایاو کا جامې وینځلې امړې را په غاړه تراوته بیا مې ور ورغلو مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر مې غره کولو دی خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپۍ ور ما ته وګورئ کله که مقل لري او سوچ لري نو دینه به انداز لګوي چې په مونږ هغه د خزي کار شوی دی او داغه سړی کار شوی دی خدای میړه مې په ټپړون کې او میړه یې سره ور سره فراډ کو او جوړ سترګې وړاندې کړې ار سې لیدل ول چې سوینم نه تاسو باندې هغه چا یو سړیو په خربه سره چلوله پټول نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکه وینځلا ناته اولی ته وغورځیدو لارو بویو دوس سرسام شو او چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا خوا کزه خبر وې چې دا بوبران وړي ما باډو وینځلې نه کور تراغه مور بچیا څه چل دی وې مور پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا مور ولا ډاکټر راوځ چې دی الګ باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره تی نه هیر کړه چې هیر کړه مور ولا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپے هغه دا 50 والا 50 به بیا درکې ولزا سل به بیا پورا را چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا پتا څه چلو ول ولی بیا تا چې وی چې پاکه نه پلی تا بیا ور یاد چې بیا ور یاد شو الګ بیا چې کړي چې پاکه نه پلی تا خوا پاکه نه پلی مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو یو نه دوش ډاکټر جراغه چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټا پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کوري عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکړو عام سرسام شو ول سلو نه 50 خې سلو نه 50 خې کزه په چې دا 50 بمزینو دا خو به اغسته نو قسم په خدای دې چې یو د بل نه بدتر یو د بل چې یو زی او بل راضی ا د کپن او د موګي والا کیسه مونږ دا تیر ارمان کړ چا خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته ای مولا رب سبق ویلو استاد ورته لګی سار شه عقل زدکا ول څه عقل زدکم ټول کتابونه مې وې مولا شو ول خزا په یو جمعات ورغله په جمعات کې د پیر غوا په جمعات کې تړلې و د پیر غوا و په جمعات د په منبر ناشته ول دا کافر پیر دا مشرک
الله دې د پیر د مریدانو نه ساته. او یا دا کوته کې چې ګرځي اډج کوپیان اغیرانی ولې مرګ له والے به خلای پټوله ماته کړ. دی واپس لاړو استاد ته وای چې دا دي کتابونه او دا دي مولاتوب زما توبه ده. ویل ولی ویل حق مې ویلې او غمړې کوم حق مې وې په کور دی وران شم چې تاسو ویلو چې لګي سار شه چې لګا قلم زده کینو بیا به حق خویلې شي لګي سار شه. اوس کینا یو کال د علم سره ټریننګ ورکړي سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده د په منبر کې ناستو ویل رونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیره په وختو کې دا سه اثر دی چې چا سره یو وخت وی ټول مربن مړ کیږي. امریدان راغ پیر ته وای چې بسم الله وخترات امر وختو باسي اور نه ګیره بهم زما غوندې رنگای و مړ اختخلاص شو مریدان ډیر پاتې دي چې ډیر پاتې دي ویل اختخلاص شو دا څنګه په جوړ کړی ته په داسې ورکو پاسو په داسې ها خو چې مریدان ته پاتې دي پیر څنګه خپل نیولې و مړو مولام دوه خپل او دوه پردای کې استاد لورغه و داسې چلو شو ویل ما چې درته چا عقل زکا تم بچوي د پیرم بیړه تباش و ځان دې محفوظ نو ما مناسب لک عقل زکا لک سوچ کا فتوی چې ورکه سلهونه ځان کې اهلیت هم پیدا کړ پل شانتم ګورا وختم ګورا چې دا دې سړي خو مونږ ټول مر سلويخ کاله دې خلکو دوکه کړی نه یو دا مليان وای به ایمان کړی دي کنه. مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه و چاو دې مسلم لیکو د لاسه چاو دې کني و چاو چاو دې ول شری نظام وای چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کینه پارام مناسب تر تکور کمانه د موان استاد دې خبرو سره تکار زمون په علاقه کې یو میر دې زور ته تار پیټو میر مونږ دغه ته وای دا کمیټې چیرمن نه تار پیټو یو مولا باندې منډې ترلې ځانې په منبر کا خو چامبر وای بیٹھ یار مسیتی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کام میں کہ ہر جی تھے ٹکیا نیغ ہونے هغه ته دسه نو دوی مون سلوخ کاله استعمال کړی او ان شاء الله د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با ته وګورئ چې په دې سرمایدارو با ما درته مې چنې ونه ګرځولې نو دا ګیره به بیا ما په درو وسه هغه ورځ چې خبر کې پولیس افسرانو یو دوه سپایان په حوالات کې چول مالک اولی ویجی دوی چانه 10 روپۍ رشوت اخیسته مال خپکیږي خو به نه کوي او ټکی درته وکړو هغه افسر ته مې ویل ویل نجی ولی به خپکیږي ما هغه 10 روپۍ اخیستې وې حوالات ته لاړو او تا کړه چې پرون د کینوانو 10 کریټ راغلیو ته به کوم جهنم ته ځې په دې نه پوي دا ستا مور پسې خیرات کړو که ستا ښځې پسې خیرات کړو سپی 10 روپۍ واغسته کافر شو جیل ته لاړو دیګ دجی تا مال 10,000 او 15,000 روپۍ جمعات لراوړي دا په کومه خوشالۍ کې نو دا مغه خبره ده چې نظرانه نه هی سود ہے پیران حرم کا دیله چې ورشي رشوت شي مال چې راشي شکرانه شي پیر له چې ورشي نظرانه شي پیر له چې ورکه نظرانه شي هغه ورځ راته چاوي دلته یو پیر د تبلیغ والاو خلاف پیر دی دا تبلیغي جماعت والا پیژنې وې د دوی خلاف دی مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کې خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منظومه مفت خی او پیرانه په پیسو کوي تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دې شمه داونه به مې نه وګورځي اما سره رامداس کې یو پیر ناس دا پریدي چې دی د خدای قمقل زه خپل پریدي ما د خدای قمقل یو دا بارډر والا ډېر قمقل دي دا تاسو سره خلا کی چې دا د خدای قمقل دي دوی چې تنخواه والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره ډېر زر به اولدار شي ډېر زر آپ 15 پاو نور کی دي
چې جمعداري پکې څنګه او ورپسې لشل ورته کې جمعدار اته 15 پاونر کې چې صوبیدار بکل بیا په او بس ورپسې جو صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا د شیخ چلی تصور ده شیخ چلی او سره او چا سره په اتانه باندې کټوای د مستو په سرکړې وا په کرای ور سره وړه نو بلار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانه به کوم څه په دې بچرګ عالم اچرګ به اگای واچي بیا به په بچو کې نوم ها خرصول را خرصول چلای بواله ا چلای به بچی خرصول را خرصول غوا بوالم د غوا بچی پای خرصول را خرصول میخه بوالم میخه پای خرصول را خرصول لسته میخه بشي زب ګجر شم بیا به خزا وکم چې خزا وکم مجرا کې بناستم غټ ګجر به زوی به مشوي یا براشه وای چې بابا زبم چې ها پچا کټوایل تلړه ا سره ورته وی بیړه د غر کښه مستو کټوای دی ماته کا هغه ورته بیړه ستا غر کښه د ما ټول کور وران مونږه هغه د شیخ چلی تصور ده دلته یو ساينسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غونډه کانه راوغورځيږي واتی کی سورې دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دلاره چیزونو داسې وکړي دا د کالج الکان غریبان دا په پاکستان کې لا تعلیم شته ویا به مې لیوانه شو په ترجمه باټینګ غړ پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا ده دا کې ساينس ده چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبرای ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابل هغه اوسپنه مسپنه اور څه چیسز وغیرہ دوی په ډیبری ټیټ کې یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا بحری بیڑا خپل چلیږي مونږ سره یو ځای آزاد دي چین مونږ نه رستو آزاد دي روس او امریکا تیریږي هندو مونږ سره آزاد دي بحری بیړې او جنگي جهازونه جوړای لګیا دي مونږه سبا الہ مونږ سره جنگي توپه پښتا کنه جنگي توپه پښتا کنه دا ټینکونه به وړاندې کو کنه چې جنگ راغی که خیر کو کین کیږي چې دا چې زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمون په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس وای زه چې کمیونست زه چې سوشلیست نو یا کنه زه هم ته سوشلیست یا کمیونست زه هم ته خاري بس خلاص اوس ته خاري نو زه خر سره خبرو کول ولا مولا نه که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ٹھیک ده وکړه چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي دا کائنات دا په خپل جوړ دي د روس په دنیا کې اوچت او لوی طاقت دی صدر او برزنیف دا برزنیف چې پرون مردارې ده دا چارهونی و مړی چا مړ روس ولې اخلاص نه کو خپل صدر چې مردارې ده دوی خدای منی نه نو چې خدای نه منی دا برزنیف مړ چا کو نو سنسدان کو کینکیږي کالج کې ګرځي د ونه یو کته الکانو ته یو درېږي دا وګورئ د دیونه ته وګورئ څومره غټه ده او میوه ته وګورئ وړه وړه ده د پیټه کدو ونه ته وګورئ وړه ده میوه غټه ده عقل دا وایي چې پیټه کدو دیونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدوونه کې پکارو دیکھو وګورئ عقل دا یو تک شینامه په دا سر راو ورده چې ډاک کې ناستو چې یا الله توبه یا الله توبه الکان ورته استاد والے وی خدای چې څکړي خې کړي کدا د دې شینام په ځای اوس پیټه کدو دلته زوړند ورا ورده دا زمونږ د ملک ساينسدانان دي دا بتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس
بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. دا تصور مونږ چر راغلی کور ته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وایي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تعاملي پسې 2 سپاری وایي. 1 روپۍ ورکه یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي. پرې خود پرېخي درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جایداد او نقد درته پرېخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلار می پیو بخا خدای وی خدای ستاسو هغه د پریدو ورونه یې یا پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمې ما سينه چې اپریدي په خپش ز خپل درېواله اپریده او دا څنګه چې اپریدو باندې جوړه جنډا ولاړه ده هر چا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کاپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غوي او پاسه په غنم چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کړ غنم مولا ول چډه راخه قبول کړی او چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا یو روپې واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا له کې خیال کو چې بلا په چست غنم څکه دا نقد روپای والا غنم ته یوړ چې کوړه لاړو خځه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خځه خدای په قران چې خدای مې مټاګو ملا مې مټاګو خدای لامم دوکا ورکړو ملا لامم دوکا ورکړو وای چې څنګه وای چې 15 روپې را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خدای ویلي دي چې قابض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپې چې غنم ملا قابض کړو 15 روپې پکې قابض شو نو چې قابض راغی غوړه مې خلاص شو و چې ما په خپل چالو کې ملا نه پر روپې واخستنو دې کې د خلای څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جایدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپاری طالب لور کې پدې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سره قسم په خدای دې کې پدې خدای وبل دا پیغمبري منبر دی او زما د خلینو په کې هغه غندوزي چې څوک حکم څه په کنزلو ستړی شو په بدو ویلو ستړی شو حکم څه پاریپور جیل کې هم په 73 کې نو دې اختر راغې ورو کې اختر دې قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې رااله چا پسې سراله چا پسې سراله مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله الګ غوړو چې چرګان رااله نو سحر زداغي بارک تا ورالما چې ورالما نو یو چرګوس بانګ تزان جوړای بانګ لا خو چې داسې आवाज غوندې आवाज دی او رستونه بعد نو ما غمرګرو ته وی چې هر کله چر خو نه جوړه دی حلالي کوي هغه اوس خان دي چې خان دي نو ماته مال ولی غلطه خبره مې وکړه چې نه جوړه دی حلالي کوي ول نه جوړه نه دی مونږ سره یو چاډر ټوکیو د دې چارته دیو ډیر ټوکیو ا دې چرته د شپې بانګونه وینو هغه خوب ته نه پرې خو نو هغه تیلو بوتل راغسته دی د چرګ له رستو ده لوی د سماعتي زیه غوړ کړي نو چرګ به چې زور اذان لا کول نو رستو به باد وته اوس بزان ته خیال کوي چې هغه د چرګونو نه کړي ما ته وی چې د تبېګا پلاني خان دا چل کړي مال خان په خندا میزان مړ کو بس تیر ووت ا سره ما پسې بارک ترا چراغ ماته مولانا ویل مولانا ویل داستا مرګره نه دی دا مولا نو موږ څلور مولیانو په جیل کې او څلور سوارا تر نور قیدیان نو موږ تقسیم کړو چې یو بازان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونږه ماته حواله کړو چې جمعې مونږ به تور ویل موږ مازیګر کې د چمن تروزل اسې سیل کو پام غلطو چې ګورو د مولا په بانګونو شروع شو د سره می چا د چرګ کار نه کړي پرې د مینه دی مولا سره ما سړی توپ زکا ول والله کې پرې یا ورته وای چې مونږه ناس شنو بانګ مو وای اوس بانګ بسنګ نه وای لکه د مانځ ټیم چې راشي نو بانګ بنو
ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو. په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې، دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او ده ته یې مخامخ ودرو. چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکتل